په خوست ولایت کې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د غنمو د حاصلاتو راټولولو فصل پیل شوی او بزګران دا مهال د غنمو د ریبلو او ترشل کولو په چارو بوخت دي. د بزګرانو په وینا سږ کال د غنمو حاصل د تېر په پرتله ښه شوی دی. دوی د پرمختګ د کرنې ریاست لخوا د ښه کیفیت لرونکو تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو اړینو موادو د ورکړې نتیجه بولي. بزګران وایي که اړونده ادارې ورسره د کرنیزو توکو په برابرولو کې لا زیاته مرسته وکړي نو د غنمو حاصلات به یې نور هم ښه شي. د تېرو په کلونو یو په دوچن دی، یو دوچن ډک شوي دي او د نورو کلونو ډېر په دانه یې هم روغه ده. نو دی نه چې دا یې موږ غوښتنه ده چې په سږ راتلونکي کال کې موږ سره ډېر کمک وکړي او اوس هم د کوم تخمونه چې دی موږ ته راکړي دي موږ ساتلي دي دا زون دپاره موږ وساتل. شکر دی الحمدلله حاصلات سږ بیخي ښه دی، حاصلات بیخي زیات د نورو کلو په نسبت سږ بیخي ښه دی ځکه چې نه کومه ګلی وه نه کوم بل مشکل و. شکر الحمدلله حاصلات بیخي ښه دی سږ دی. زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره د تخم په برخه کې ډېر کومک وکړي ځکه تخم چې دا ډېر مهم ده ځکه که چېرته تخم روغ وي هایبراډ تخمونه وي ښه تخمونه وي نو موږ کولی شو چې ښه حاصل لاسته راوړو. دغه راز د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم سږنی کال د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي لاملونه د اصلاح شویو تخمونو ویش، د اوبو لګولو اسانتیاوې، د کرنې په برخه کې تخنیکي مشورې او له بزګرانو سره د امکان ترخه د پر وخت مرستې ورکړې یادونه کوي. دا چې تېر کال هم الحمدلله د غنمو اصلاح شوی تخم په ټول خوست ولسوالیو مرکز کې توزیع شوی و. په نسبت سره سږ کال یو خو هغه کومه سهمیه چې وه په نسبت سره یو ته زیاته وه. تېر کال 14,200 نفر ول، سږ کال 19,200 نفر ته موږ د غنمو 50 کیلو اصلاح شوی تخم، 50 کیلو یوریا، 50 کیلو ډي پي سره مو ورکړې دله او د هغې تر څنګ پورې بزګرانو ته عامه پوهاوی شوی دی، یو لازمې سپارښتنې ورته شوي دي. نمایشي کتاب هم تېر کال په نسبت سره سږ کال زیات ولو. انشاءالله د مونږ کوشش و ارزو دا ده چې د سهمیه نور هم خوست ته مونږ رازیاته کړو څومره مو چې وس کېږي د مرضو د کنټرول په بخش کې یا د تخم د توزیع باره کې مونږ دوی سره لاسنیوی وکړو او کامله همکاري ورسره وکړو. د خوست ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین زیاتوي چې سږنی کال دغه ولایت کې شاوخوا پر 18,595 هکتاره اوبیزه او للمیزه ځمکه غنم کرل شوي دي چې ټول ټال 15,698 ټنه غنم حاصل به ورکړي.